أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. زما عزتمندو د وظایفو د نصایحو او د دعاګانو په دې سلسله کې زه تاسو ته نن یو نصیحت کوم. ډېر زبردست نصیحت دی چونکې دا نصیحتونه دا دعاګانې دا وظایف مونږ ته درس قرآن په دوران کې درس قرآن کې دغه رنګې د حدیثو د درس په دوران کې دا مخې ته تیرې شي، نو زمونږ زړه دا غواړي چې دا دعاګانې دا نصایح او دا وظایف تاسو سره شیر کړو. مونږ ته هم پرې الله پاک فایده راکړي، مونږ ته د ویلو او تاسو ته الله تعالی د اورېدلو او په هغې باندې د عمل کولو فایده الله پاک تاسو ته در نصیب کړي. زما عزتمندو د مور او پلار ادب او احترام کول، د هغې فرمانبرداري کول، د هغې اطاعت کول دا ډېر لوی اجر و ثواب دی او په دې باندې الله تعالی ډېر زیات چې کوم دی اجر ورکوي. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي د خپل حق نه بعد الله رب العالمین د والدینو حق بیان کړی دی، واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. او د الله تعالی عبادت کوئ او د الله سره څوک شریک مه جوړوئ او د مور او پلار سره نیکي او احسان کوي. بهرحال حضرت موسی علیه السلام وی د پروردګار الله رب العالمین نه سوال وکړو چې الله زما په جنت کې ګاونډي دا به څوک وي؟ الله پاک ورته وفرمیل یو قصاب یې ورته وښول چې پلانکي قصاب. موسی علیه السلام حیران شو چې نه قطب دی، نه ولی دی، نه ابدال دی او نه محدث دی، خو یو هم قصاب دی، دا زما څنګه ګاونډي کیدی شي؟ د ده څه عمل دی؟ موسی علیه السلام الله ته بیا سوال وکړو چې الله دې راته لږ وښیه. نو الله پاک ورته د هغه پته ورکړه. دې بازار ته ووتو چې ګوري سهار لاړو بازار ته، یو قصاب دی په تخت باندې ناست دی او غوښه خرڅوي. غوښه چې کوم دی ټوله ورځ محنت او مزدوري وکړه، ماښام چې شو نو ځان سره د غوښې یو ټوکړه په تیلی کې واچوله او کور ته را روان شو. موسی علیه السلام هم ورپسې را روان شو او ورته چې وروره زه نن ستا میلمه یم. هغه ورته ډېره ښه ده، راځه ما پسې زه ستا سره ستا کور ته ځم، زه ستا میلمه یم. هغه ته پته نه وه چې دا پیغمبر موسی علیه السلام دی، چونکې زمانه د حضرت موسی علیه السلام د نبوت وه. موسی علیه السلام ورسره کور ته رالو، نو دی چې کوم دی کله کور ته رالو نو هغه غوښه ټوکړې ټوکړې کړه او هغه یو دیچکي کې واچوله او سالن ترکاري یې ترېنه جوړه کړه، په اور باندې کېښودل. بیا چې کوم دی هغې نه چې کوم دی بیا اوړی واغږل، روټۍ ترېنه جوړې کړې. هغې نه پس چې کوم دی وایي یو کمرې ته ننوت او په هغې کې یو کمزورې او ضعیفه زنانه پرته ده، هغه یې را کېنوله، داسې د بدن د خپل جسم سهاره یې ورته ورکړه، هغه یې کېنوله، روټۍ ورته ماته کړه او بیا نوړی جوړې کړې او هغې له چې کوم دی په خولې کې ورکولې. هغه یې چې کوم دی ښه مزېداره مړه کړه، بیا یې اوده کړه او بیا هغې نه پس ماته وایي چې زه اوس ځم خپل کور ته، دا چې کوم دی زما مور ده، زه د دې چې کوم دی خدمت کوم، سهار یې مړه کړم، بیا چې کله ماښام راشم نو دا چې کوم دی زه مړه کړم او بیا هغې نه پس بیا خپلو بچو ته لاړ شم، خپل بچو ته چې کوم دی څه یعنې خوراک مراک هغه ورکړم. نو بیا موسی علیه السلام ولیده چې هغه ده کله هغه زنانه مور مړه کړه، نو هغې داسې لاسونه روچت کړو، ځان سره داسې څه وویلې ځان سره. نو موسی علیه السلام ورته وویل چې دا مور دې څه وویلې؟ وایي چې دا روزانه وایي، دا ماته دعا کوي. څه دعا درته کوي؟ وی راته دا دعا کوي مور چې الله تعالی دې د موسی علیه السلام ملګری کړه. الله اکبر. وی مور راته وایي چې الله پاک دې د موسی علیه السلام ملګری کړه. نو زه ورته وایم چې مورې دا ته څه وایې؟ چېرته زه یو معمولي غونته کې قصاب او چېرته موسی علیه السلام چې د الله تعالی پیغمبر دی. موسی علیه السلام په ملا باندې وټکولو او ورته تسلي ورکړه چې دا کوم سړی تا سره ولاړ دی نو دا موسی علیه السلام دی ښه، او دا په دنیا کې هم ستا ملګری دی او په جنت کې هم ستا ملګری دی. بیا ورته پوره واقعه بیان کړه چې الله تعالی تا ته په دې د مور په خدمت باندې دا صله او بدله درکړه چې ته په دنیا کې هم د حضرت موسی علیه السلام ملګری کې او په جنت کې هم د موسی علیه السلام ملګری کې. ما د الله تعالی نه سوال وکړو چې الله جنت کې زما ګاونډي څوک دی؟ نو ته یې راته وښودلې. نو هغه سړی په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله شو او د الله رب العالمین شکریه ادا کړه. بل طرف ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یو سړی راغلی او تپوس یې ورته وکړو چې یا رسول الله یعنې قیامت به کله وي؟ نو نبي علیه السلام ورته د قیامت په علامو کې دا علامه وښودله چې کله مور سره داسې سلوک څوک شروع کړي لکه خپل نوکر سره یا خپلې نوکرې سره، یعنې چې څوک څه سلوک کوي هغه شانتې رویه اختیاره کړي د خپلې مور سره، نو بیا پوه شي چې قیامت رانږدې دی. ښه نن سبا تاسو وګورئ الله دې معافي وکړي، مور به بوډۍ وي، کمزوري به وي، هغه به چې کوم دی بچو دپاره، زامنو دپاره، د لوڼو دپاره به چې کوم دی لګیا وي، خدمت به کوي. په داسې عمر کې پکار ده چې د مور پلار خدمت وکړی شي.
سحر به یو هلک یو جنۍ دا به سکول ته ځي، کالج ته به ځي، یونیورسټۍ ته به ځي، مور به واله چې کوم دی کیډۍ هم پالش کړي، بوټان به هم واله پالش کړي، روټۍ به هم واله پخه کړي، او دا به چې کوم دی د مور او پلار سره د مور سره چې کوم دی په هغه کار کې مدد نه کوي. مور چې کوم دی لګیا ده د دې چې کوم دی خدمت کوي. دغه رنګې که په کار کې په خوراک څښاک کې څه نقص وي نو دا زوی راولګي مور ته بد رد ووایي. دغه رنګه چې کوم دی لور راپاسي مور ته بد رد ووایي. هغه مور غریب دا هر څه د خپلو بچو دپاره چې کوم دی یعنې برداشت کوي چې دا مې بچي دي او چې دوی تعلیم وکړي او دوی چې کوم دی سبا د دوی ورځ ښه شي. نو مور او پلار د خپلو بچو دپاره څومره تکلیفات اوچتوي. نو پکار ده چې داسې عمر ته ورسېږي دا بچي چې کوم دی بیا د مور او پلار چې کوم دی یعنې خدمت کوي. نو که دغه شانتې لوی لوی مرتبې غواړئ نو الله رب العالمین چې کوم دی چاته داسې لوی لوی مرتبې ورکوي نو دا د مور او پلار د خدمت په وجه باندې ورکوي. حدیث مبارک کې راځي چې د مور او پلار دعا د خپل بچي په حق کې نه رد کېږي. دا د مور او پلار دپاره د مور او پلار د بچي د بچو دپاره د دعاګانو ځای دی. دا ستاسو چې کوم دی د دعا ځای دی نو د دې نه دعا حاصلې کړئ او د دې نه دعاګانې وغواړئ. کله چې مور او پلار دنیا کې وي ژوندي وي نو انسان سره د دې قدر نه وي، خو چې کله د دنیا نه لاړ شي نو بیا ورسره د مور او پلار قدر پیدا شي. نو زما عزتمندو چې مور او پلار درته الله تعالی در نصیب کړي دي او ژوندي دي دواړه یا یو، نو دا ډېر بېشبها خزانه ده او دا ډېر بېشبها سرمایه ده. نو د دې قدر وپېژنئ او د دې نه دعاګانې چې کوم دی یعنې وغواړئ او خیال ساتئ چې کله هم د مور او پلار خفه نه شي. واخر دعوانا الحمدلله.